ګیسټرایټس او ډیډینایټس یا د معدې او د وړو کولمو د استر التهاب. اعراض علایمې څه دي؟ وجوهات یې څه دي؟ او کله باید ډاکټر ته مراجعه وشي؟ سلامونه، نیکې هیلې. زه ډاکټر ولیدالله عدل د هضمي سیستم، ځیګر او پرمختللي اندوسکوپیک پروسیجرونو متخصص. کله هم چې د معدې محفظوي غشا تخریب او استر التهابي شي، دغه حالت ته ګیسټرایټس وایي. ډیډینایټس د وړو کولمو لومړۍ برخې التهاب ته وایي. ګیسټرایټس دوه حالت لري، یو حاد حالت چې لنډمهاله وي، یو مزمن حالت چې لنډمهاله دردونه شدید وي، کم وخت دپاره وي او خطرناک وي. دویم مزمن حالت چې دا دوامدار وي، میاشتې او کلونه وخت نیسي. لاملونه: عمده لامل هلیکوبیکټر پایلري یا ایچ پایلري بکټریا. دویم د درد دواګانې که چېرته په دوامدار طور باندې استفاده شي. نور لاملونه: ځینې وایرسونه، ځینې بکټریاګانې، ځینې فنګسونه، ایچ آی وي انفیکشن یا ایډز، سیلیاک ډیزیز، کرون ډیزیز چې دا د کولمو دوامداره ناروغي ده. سټرس کوم سټرس؟ هغه سټرس که چېرته یو ناروغ په آی سی یو کې بستر وي، وینټیلیټر لاندې وي، د بطن جراحي ورته شوې وي، سوختګي ولري یا هم ضربه یې لیدلې وي. اعراض علایم: زړه بدوالی، استفراق، ځینې وخت استفراق کې وینه، د معدې شدید درد، د کولمو درد، ځینې وخت په ډکو میتیازو کې وینه، ځینې وخت د ډکو میتیازو رنګ کې بدلون. که چېرته د ګیسټرایټس درملنه په وخت ونه شي، نو دا ځینې ریسک فاکټورونه هم لري چې ګیسټرایټس یا د معدې التهاب باعث د معدې د زخمونو ګرځي چې دغه زخمونه کیدای شي په سرطان تبدیل شي. که چېرته دغه اعراض علایم ولرئ، باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ د تشخیص او درملنې لپاره. مننه.